هغه هیواد چې له ملي شتمنۍ، پیسو او اقتصاد څخه د خلکو خوښي ډیره مهمه ګڼلې ده. د دې هیواد قانون ممکن تاسو ته یوه ټوکه او یا افسانه ښکاره شي، خو دا هم د یادولو ده چې په اوسنۍ نړۍ کې د یوه هیواد اصلي قوت پرمختللې وسلې، هوایي ځواک، سمندري ځواک، ډرونونه، اتومي ځواک او نورو له مخې ټاکل کیږي. جالبه دا ده دا هیواد دا قوت او امکانات نه لري، یا که ووایو کافي یې نه لري. تصور وکړئ که سبا سهار د نړۍ ټول هیوادونه اعلان وکړي چې له نن وروسته به بریا د پیسو، فابریکو او لوړو ودانیو له مخې نه بلکې د خلکو د خوښۍ له مخې اندازه کیږي، ستاسو غبرګون به څه وي؟ خو په حقیقت کې د نړۍ په نقشه داسې یو هیواد شته چې همدا فکر یې د خپل دولت بنسټ ګرځولی دی. دا هیواد بوتان دی. راځئ وګورو او پوه شو چې څنګه ولې د هرې مهمې او لږ مهمې پریکړې وړاندې د خلکو خوښۍ ته کتل کیږي او بیا عملي کیږي، او بل له دې هم خبرېږي چې دې کار د خلکو پر حالت څه ډول اغېز کړی، ښه او که بد. داسې هیواد چې نه کوم لوړ پوځي قوت لري او نه پرمختللې وسلې، او جالبه یې دا ده چې له دوهم یوازیني ګاونډي هیواد چین سره یې د سرحد پر سر اوس هم جنجال دی. راځئ د دې هیواد په اړه نور جالب حقایق په دې ویډیو کې راسره وګورئ. د همالیا د پوښلو غرونو ترمنځ پروت دا کوچنی شاهي هیواد بوتان د نړۍ له ډیرو هیوادونو سره اساسي توپیر لري. دلته حکومت باور لري چې اقتصاد د انسان لپاره دی، نه انسان د اقتصاد لپاره. همدې باور بوتان د نړۍ له تر ټولو ځانګړو تجربو څخه ګرځولی دی. په داس حال کې چې د نړۍ نږدې ټول هیوادونه خپل پرمختګ د ناخالص تولید یا GDP له مخې ارزوي، خو بوتان له 1980 کلونو راهیسې د ملي خوښۍ فلسفه عملي کړې ده. یعنی له هرې حکومتي پریکړې وړاندې دا ارزول کیږي چې دغه پریکړه به د خلکو حالت ښه کړي که نه. آیا روغتیا، زده کړه، چاپیریال، کلتور او ذهني هوساینه به پیاوړې کړي که نه؟ له دې ارزونې وروسته که ځواب منفي وي نو هغه پالیسي کوم ارزښت نه لري او نه عملي کیږي. د بوتان هیواد حکومت له لوري د حیرانتیا وړ بدلون په 2008 میلادي کال کې رامنځته شو. په همدې کال کې د هیواد پاچا چې بشپړ واک یې درلود خپله د خپلواک یوه مهمه برخه خلکو ته وسپارله، او هیواد یې د اساسي قانون لرونکي شاهي دیموکراسۍ په قانون بدل کړ. نن ورځ استازي د خلکو له لوري ټاکل کیږي، حکومت د خلکو له لوري جوړیږي، پاچا د ملي یووالي او ثبات سمبول ګڼل کیږي. دا بدلون په نړۍ کې د سوله ییز بدلون له ځانګړو بیلګو څخه شمیرل کیږي. د دې هیواد اساسي قانون وایي چې باید د هیواد لږ تر لږه 80 سلنه خاوره ځنګلونه وي. همدې اصل بوتان له هغو هیوادونو څخه ګرځولی دی چې د خپلې اړتیا په پرتله ډیر کاربن جذبوي او چاپیریال ساتنه یې د دولت قانوني مسؤلیت دی. خو دا کار اسانه نه دی. دا په دې معنی نه ده چې د بوتان خلک 100 سلنه خوښ او له حکومت څخه راضي دي. اوس هم ډیری ځوانان د کار کمښت، اقتصادي ستونزو، لا ښه ژوند، لوړ معاش او زده کړو لپاره نور هیوادونو ته ځي او له خپل هیواده کډه کوي. خو حکومت یې په ټوله معنا هڅه کوي چې د خلکو خوښي او اقتصادي وده دواړه متوازنه وساتي. دا چې نړۍ د ټانکونو، جنګي الوتکو او درنو وسلو په سیالۍ بوخته ده او د یوه هیواد قوت او معیار همدا دی، خو بوتان برعکس نه کافي جنګي الوتکې لري، نه ټانګونه او نه هم سمندري ځواک. د خپل کوچني پوځ او له هند سره د خپل دفاعي تړون له مخې د خپلې خاورې دفاع کوي. تر دې هم ډیره د حیرانتیا وړ دا ده چې سره له دې چې چین او بوتان سره ګډه پوله لري، خو تر اوسه هیڅ رسمي ډیپلوماټیک اړیکې نه لري. اوس هم د دواړو هیوادونو ترمنځ د سرحدي سیمو پر سر خبرې روانې دي او کله نه کله یې ترمنځ اخوډب هم رامنځته کیږي. خو اوس پوښتنه دا ده چې آیا د یوه هیواد رښتینی ځواک یوازې په شتمنۍ، پوځي ځواک او عاید کې دی، که په هغو خلکو کې چې په آرام، عزت او خوښۍ ژوند کوي؟ بوتان د نړۍ لپاره همدا پوښتنه ژوندۍ ساتلې ده، داسې پوښتنه چې لا یې هم بشپړ ځواب نه دی موندلی.